بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 2 د جنوري کال 2018 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه کې سیمه‌ییز نړیوال او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان راپورونه سره ستاسو حضور کې حاضر یم. دا به ستاسو سره تقدیم کوم. په دویمه حصه د برنامه کې چې هغه به جلا تاسو په نشر رسیږي، هغه کې ستاسو پوښتنې دي او فکر کوم چې کافي پوښتنې مې راغستې دي. کوشش کوم چې لږ لنډ ځواب ورکړم، خو چې زیاتو پوښتنو ته ځواب ورکړم، نو د ډېرو دوستانو پوښتنو ته به ځواب شي. د نن پرون ورځې برنامه چې کوم یو شوې ده، د هغې پوښتنې مې لا نه دي راخیستې، هغې ته تشویش مه کوئ، هغه زه ګورم. دا د وړمه ورځې د پوښتنو نه پاتې هغه پوښتنې دي چې دا زه ځوابوم. بیا به انشاءالله د پرون ورځې برنامه به سبا ورځې تاسو ته ځواب شي. راځم په بلوچستان کې په نظامی کمپونو باندې د RPG راکټونو په ذریعه باندې بریدونه شوي دي او د څلور مختلف ځایونو کې عملیات شوي دي، په جهار کې، په ابارها خان کې، په تم کې او تربت کې. په دې کې په یو کاروان باندې چې برید شوی دی، هلته پکې 10 پوځیانه وژل شوي دي او زیات تعداد نور ټپیان شوي دي او ډېره اسلحه د ازادي غوښتونکو لاسته ولوېدلې ده. دا لومړی ځل دی چې دوی د راکټونو نه کار اخیستی دی او په دې ځایونو باندې برید کړی دی. همدارنګې د بلوچستان په موشکا ښار کې ازادي غوښتونکي راکوز شوي دي، د موټرسایکلونو د قطار په شکل کې په ښار کې ګرځېدلي دي، د خلکو سره خبرې کړي دي، هلته د پیساب افهام و تفهیم نه کار اخیستی دی او پس له هغې نه تللی دي په یو نظامي قرارګاه باندې برید کړی دی. هغه برید کې کافي کسان وژل شوي دي، هغې نه اسلحه او دا اخیستې ده او بیا پس له هغې نه د سیمې نه وتي دي. نو دا د بلوچستان په سطح باندې چې دا دغه یو ځای کې هغه 4 عملیات چې وو په جهار او ابارها خان کې او تم کې او تربت کې، او دلته په دې موشکا په سیمه کې دلته وایي 3 بریده شوي دي. نو په دې دغې سره په بلوچستان کې مجموعاً 7 لوی بریدونه شوي دي او په دې بریدونو کې کافي تلفات یې اړولي دي او د هغې نه څه غنیمت چې لاسته ورغلی هغه یې اخیستې دي، تللی دي. همدارنګې په خیبر پښتونخوا کې په تازه عملیاتو کې دلته هم د میزایل راکټ نه کار اخیستل شوی دی او د پېښور دا میزایلونه د پېښور په یو نظامي پایګاه باندې استعمال شوي دي او هلته یې کافي تلفات یې اړولي دي او زیان ورته اوښتی دی. همدارنګې د TTP خپل په د تیر کال راپور خپور کړی دی او په دې عین حال کې دغه راپور چې دی د پاکستان د دغې د خوا نه هم دا راپور دغه شوی دی، د منازعاتو د ادارې د خوا نه، او بیا د پاکستان د ډان اخبار هم په دې باندې خپل راپور دغه کړی دی، نشر کړی دی چې په تیر 2015 کې پاکستان پوځ ته او نورو امنیتي قواو ته او ملکینو ته څومره صدمه رسېدلې ده. ویل کېږي چې د TTP د خبر په اساس باندې 3800 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي په 2015 کې، 3583 حملې شوي دي، 3813 امنیتي کسان وژل شوي دي، همدارنګې 3401 تنه زخمیان شوي دي، 196 تنه نور هغه دي چې دوی ژوندي نیولي دي او د سیف محفوظ ځای ته یې وړي دي. محفوظ ځای کې نه مطلب دا دی چې هلته تحقیق خو دا شوی دی، بعضې چې دي بیرته اعدام شوي دي، بعضې چې دي هغه بخښل شوي دي. په مجموعي توګه باندې 3880 په ملکي عوامو خلکو کې یعنې مرګ ژوبله اوښتې ده
همدارنګې امنیتي مرزي قواو ته 1899 دا هغه احصایه خو د ټي ټي پي وه، دا احصایه د ډان اخبار ده. نو دا دواړه مې سره یو ځای کړي دي، تاسو یې زه وړاندې کوم. د امنیتي سرحدي مرزي قواو کې 1899 وژل شوي دي، پولیس 1415، د استخباراتو غړي 201. په د 2015 کې په وزیرستان شمالي کې 244 عملیات شوي دي، په وزیرستان جنوبي کې 242 عملیات شوي دي، په بنو کې 199 عملیات شوي دي، دیره اسماعیل خان کې 198 عملیات شوي دي، لکه مروت کې 117 عملیات شوي دي. دا هغه غټ دغه نورو چې په پنجاب کې عملیات شوي دي، په حدود 40 عملیات هلته شوي دي، همدارنګې په کراچۍ کې عملیات شوي دي، او نورو سیمو کې هم چې باجوړ دلته ساحه ما تاسو نه وه، د کوروم ایجنسي، د خیبر ایجنسي، په دې ټولو کې عملیات شوي دي. خو دی هغه ډېر او غټ یو چې دلته دا عملیات شوي دي. په مجموع کې د جولای په میاشت کې 2015 کې 360 عملیات شوي دي، په اګست کې 556 عملیات شوي دي، په سپتمبر کې 359 عملیات شوي دي، او همدارنګې په اکتوبر کې 349 عملیات شوي دي، چې په دې رقم ته پوځ ضرر رسېدلی. او د دې شي څنګه چې ما اوس تاسو ویلي چې په بلوچستان کې هم د راکټ نه کار اخیستل شوی دی، او په خیبر پښتونخوا کې دا امید شته دی چې 2016 کې به دوی د دافع هوا به هم ترلاسه کړي، او دوی به بیا د پاکستان جهازونه به هم وهي، او په دې رقم ته دا جنګ به دویم سټیج ته انتقال شي. او کله چې دا دویم سټیج ته انتقال شي، یعنې اوچتې درجې ته، نو د پاکستان پوځ به بیا د ماتې سره مخ شي، بیا به په هوایي به راتلی نه شي، او د ځمکې د دوی زور نه رسیږي. همدارنګې د پاکستان نوې لوبه دا ده چې د آیسای پخوانی ګوډاګی او د افغانستان کې د هغوی خاص استازی آصف دراني ویلي دي چې پاکستان لوی ورور دی، باید د افغانستان سره د ښه او د نرمې رویې نه کار واخلي. دا ګوډاګی اوس دا چلونه په منګه وهي. افغانان اوس هوښیار شوي دي چې ته ګوډاګي ته اوس دا خبره کړې ده چې ته دا پاکستان چا لوی ورور منلی دی؟ لوی ورور خو افغانستان دی. افغانستان خو بالکل ستاسو مور ده. ته څنګه خپل مور ته ځان ته لوی ورور ځان نه جوړوې؟ څوک تا د لوی ورور په حیث پیژني نه او نه دې مني. نو دا باید بالکل پاکستان په سپینو خلاصو غوږونو واوري چې دا زموږ لوی ورور هم نه دی او مشر ورور هم نه دی، او نه یې منو. دا خپل یو ګوډاګی دی، لاسپوسی دی، او د لاسپوسي سره موږ آزاده خلک یو. لوی افغانستان زموږ دغه دی، خپل حق دی، او په دې اساس باندې موږ دا د مبارزه د خپل د حق لپاره ده، نه د کوم وزرزاري چې د پنجابي ګوډاګي نه بس اخلو. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران نوی سرقونسل چې دی په جلال آباد کې په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او د ایران دښمن مشترک دی. دلته که چېرته اشاره د امریکې خواته وي هم خبره صحیح ده، او که اشاره د پاکستان خواته وي هم صحیح ده، ځکه چې پاکستان هم ایران ته نیت خراب دی او هم افغانستان ته، بنان زموږ دښمن مشترک دی. امریکا د عراق د العین الاسد د پایګانه یعنی نظامی اډې نه خپل قوا وباسي. دا خبر بغداد اليوم راپور کړی دی، او ویلي چې د الانبار په ښار کې العین الاسد نظامی اډه چې ده دا په امریکایان ختموي او د ده ځینه وځي. په فعلا په عراق کې د امریکایانو 2500 فوجیان دي چې د 2014 نه هلته په حساب دغه استوګن دي. بله پایګاه د دوی 2 پایګاګانې نور هم لري چې پایګاه د الحریر ده، او یو بل ده چې میدان هوایي بغداد هوایي ډګر دی چې هلته مې دی پایګاه ده، او دا هلته دغه شوې ده. همدارنګې روسیې ادعا کړې ده چې صرف د دسمبر یعنی دسمبر 2015 په میاشت کې دوی د یوکراین 6503 ډرون تیاري رانسکوري کړي دي. همدارنګې امریکا د اسرائیل سره د ایران په سر د برید کولو ته په یو نیټه باندې اتفاق ته نه دی رسېدلی، ځکه چې هغې ترې نه وخت غوښته، او دوی ته دا خبره نه ده ورسره دغه کړې، منل شوې لا تر اوسه. خو د ټرمپ د امریکې امنیتي
شورا راغوښتې ده، هغوی سره خبرې کوي او ایران ته خبر استولی دی چې ستا په هکله موږ ډېر زر تصمیم نیسو او برید ته امادګي نیسو. همدارنګې د افغانستان د میدان وردک په دغه کې ښار کې یو ډرون رانسکور شوی دی، خو دا معلوم نه دی چې دا ډرون د چا و، د کوم ځای نه راغلی او په کوم هدف راغلی، خو رانسکور شوی دی او هغه د اډانچه یې ورته اخیستې ده. نو دا دغه دی او دا خبر هم دی چې 2026 کې به د ازادي غوښتونکي او مجاهدین به د هوایي دفاعي د سیستم سره به ملابس شي او په دې سره به د پاکستان سیستم کاملا له منځه ولاړ شي. آخري خبر دا دی چې د اکرام الدین سری د جمهوریت د دور د جنرال په وژنه کې د پاکستان د آیسای لارې نښې دغه معلومې شوي دي او په هغې باندې اوس فعلا دغه معلوم دی چې خبر دا افشا شوی دی چې آیسای د جنرال سری سره او د دې دوه نورو ملګرو جنرالانو سره چې په ایران کې میشته دي تماس نیول شوی و او دوی ته دا دعوت ورکړ شوی چې دوی باید پاکستان ته راشي او دلته به دوی استوګن شي او په هغې نه به دوی ته اسلحې او د دې برابرۍ وشي تر څو دوی بیرته افغانستان کې لاړ شي او د نظام په مقابل کې وجنګېږي، چې دا پیشنهاد جنرال سری او د هغې دوه ملګرو نور رد کړی و او د دې په نتیجه کې پاکستان آیسای دا ترور کړی دی. د دې په ترور کې نه د اسلامي جمهوریت کوم لاره شته دی او نه د طالبانو، او طالبان وایي چې د دې کوم ګټه نشته دی چې د بیرون مشته افغانانو ته دی لاړ شي او بیا کوم دومره غټ ګواښ هم د سری نه وجود نه درلوده چې دی لاړ شي هغه ووژني. نو بنان دې کې د پاکستان څو هدف دا دی، یو دا دی چې افغانستان بدنامه کی، ایران بدنامه کی ځکه ایران کې قتل شوی دی. بل خبره دا ده چې مخالفینو ته دا پیغام ولیږي چې که زما خبره نه منئ نو د داسې ګواښ سره مخ کیږي، سره هم درته وهمه. نو پاکستان په جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی او دا باید د مخالفین هم په دې پوه شي چې پاکستان سره دوستي د دوی د خپل ژوند په سر ده، وژنې به پاکستان، تهمت به په اسلامي امارت او په نورو باندې وي. په دې اساس باندې د دې شي نه ډډه کول پکار دي او خپل د وطن سره صادقانه راشي، خپل افغانستان خپل ورونو سره کینی او نږدې نه خبرې وکړي او د جنګ نه لاس واخلي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.